ګرانو لیدونکو تاسې ولیدل چې داسې ماشومان چې په یوه کورنۍ کې ټول فامیل تقریبا په سترګو نه وي له یو داسې نعمت څخه چې الله موږ ته راکړی دی بې برخې کړی دی. پلار خو مې نسته، پلار مې مړ ده او سرپرست خو زه یم، نور مې ټول ورونه په سترګو نه ویني، نو زه پخپله هم نه وینم. څو نفره یاست کور کې؟ 9 نفره یو. 9 نفره یاست. څو ورونه لرې؟ 15. ټول په سترګو نه ویني؟ ټول په سترګو نه ویني، یوه مې خور د هغه هم په سترګو نه ویني او هغه عادي شریف هم په سترګو نه ویني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو نن له هغه اویا فامیلو له جملو څخه غواړم له یو داسې فامیل څخه سره خبرې وکړم چې د فامیل سرپرست په سترګو باندې نه ویني، یتیمان دي. وپوښتو له دې ورور څخه چې دی په سترګو هم نه ویني، نن څومره خوشحاله دی چې موږ له دوی سره دا مرسته وکړه، دا خوراکي مواد مو تر دوی پورې ورسول. تا نوم څه دی وروره؟ سید رحمان. ښه، له کوم دي راغلی یې؟ د ګوډلو نه دغه شاته. ښه، د تا پلار کور کې سرپرست څوک شته؟ نه، پلار خو مې نسته، پلار مې مړ ده او سرپرست خو زه یم، نور مې ټول ورونه په سترګو نه ویني، نو زه پخپله هم نه وینم. څو نفره یاست کور کې؟ 9 نفره یو. 9 نفره یاست. څو ورونه لرې؟ 15. ټول په سترګو نه ویني؟ ټول په سترګو نه ویني، یوه مې خور د هغه هم په سترګو نه ویني او هغه عادي شریف هم په سترګو نه ویني. ښه، او نن چې رالې موږ دا خوراکي مواد تر تاسو پورې در ورسول، څومره خوشحاله یاست؟ ډېر خوشحاله یو، بیخي ډېر خوشحاله یو. خیر اوسې، نور هم دا دې کې له موږ سره کومک وکړي ځکه سرپرست نه لرو. ښه، دغه خوراکي مواد چې موږ تر تاسو پورې ورسول نه، دې ته تاسې به ډېر ضرورت و. په کور کې مو شیان ول نه ول، څه ستونزې نور په کور کې لرئ؟ نه ښه یم هلکه، دا اوس هم وړونه وو، بس نو خیر اوسې دغه وړو بېګټه مو هلکه وړو دغه اوس به یوسو، پاته ورېځې دغسې هر شی نشته. بس صحیح ده، انشاءالله دغه شیان موږ به هر وخت له تاسو سره کومک کوو. ګرانو لیدونکو تاسې ولیدل چې داسې ماشومان چې په یوه کورنۍ کې ټول فامیل تقریبا په سترګو نه وي له یو داسې نعمت څخه چې الله موږ ته راکړی دی بې برخې کړی دی. موږ داسې کسان را پیدا کړل چې کور کې یو سرپرست نه لري، یتیمان دي، بل په کور کې 15 نفره تر حتی ټول فامیل په سترګو باندې نه ویني. نو د یو داسې فامیل سرپرستي، داسې فامیل ستونزې مشکلات به څومره ډېر. موږ اخر نن وکولی شوای دغه فامیلو ته په ښه شکل سره دغه خوراکي توکي ورسوو، د دوی سره مرسته وکړو، د دوی لاسنیوی وکړو. تاسې پیسې په امانت په ښه ډول سره تر دغسې بېوزلو او تر دغسې یتیمانو پورې راورسېدل. له تاسې هیله کوو تر څو دغسې ماشومان، دغسې شازلمیان چې دلته په افغانستان کې شته خو بعضې مشکلات شته، بعضې ستونزې شته، د دې د حل کولو لپاره به لاس په لاس ورکړو او تر څو دغسې ماشومان ناهیلې نه شي. الله له یو ډېر غټ نعمت څخه بې برخې کړي دي. خیر، موږ به له دوی سره یو، موږ به له دوی سره همکاري کوو تر څو دوی ناهیلې نه شي. انشاءالله بیا هم تاسې موږ په نظر کې را سره نیسو، له تاسو سره کومک کوو. تاسې ستونزې به یو څه ناڅه نه خو ډېرې کمې به درته حل کړو. کور ودان مننه.